خدای دې مبارک عبادتونه تر دې مبارک شه. زه څوک یم؟ بل ډېر ښه د بند ځای دی، یو بل طرف 2 متره وایي اوبه رالوړې سوي دي. دغه دی دا د اوبو سطحه ته وګورئ. دغه او شین ځای ته دې خواته دا دی، اوبه ولاړې دي تر دا جومات دا څه رقم ګل دی وینې. زه صاحب چای ښه دی د وادي سواله. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټوله به جوړ او روغ یاست. یو ځل مو بیا نیکمرغه لوی اختر ډېر مبارک شه. نو تاسو به زموږ د اختر سهار د اختر ورځ ټوله را سره لیدلي. نو بس دا دی کالي و شان سره تبدیل کړه د خیر سره. مازدیګر دی تقریبا 6:30 بجې دي شاوخوا. نو راځئ د خیر سره تاسو ته د اختر د مازدیګري د اولې ورځې د مازدیګري یو vlog درته جوړوو. نو اوس د خیر سره روان یو، ځو خانزاد صاحب راپورته کوو. چای مو پر خانزاد صاحب باندې کړی وې، موږ چای ته تیار کړئ. زنګ را روان دی، وینې خانزاد صاحب نوشته دی، زنګ یې را روان دی، دی به کېدای سي راوت. نو خانزاد صاحب راپورته کړو د خیر سره. ډاکټر صاحب نو ټلیفون یې بند، بیا پر نجیب باندې ورځو. نو د هغه بعده بیا ځو د خیر سره د زابل ولایت د تورې بند ته دورې کښېنو. د اوبو پر غاړه هغه ساحه هم در باندې وي، نو اوبه یې هم ډېرې ښایسته سوي دي. او د اختر مازدیګرۍ او د خانزاد صاحب دی سره د اختر مبارکي هم در باندې وي. نو نه راځئ تعقیب مو کوئ. خدای دې مبارک عبادتونه قربانۍ دې قبول کړي. کالو دې مبارک خدای دې د نوې غاړې سره د مبارک ګوتو چاپو دې څنګه یې؟ ټولې کاڼې خیر شه؟ الحمدلله. خبره مې تر واله مخ ورته کړې ده، معلومات داسې انشاءالله که ووایو ټول مینوالو دی په تمه واوسو. اختر مبارک. ستړی مه شې. خانزاد څخه موږ ته ګوره د اختر میوه راخیستې ده. ښه او اختر مبارک، څنګه یې؟ ښه په خیر یې؟ چیرې؟ و د شا په سیټ کې کښېده. دا ترموز به راواخلو. خانزاد صاحب خدای دې وکړي چې د شیدو خانزاد صاحب خدای دې وکړي چې د شیدو چای دې پخ کړي. راځئ د خیره سره بسو انشاءالله. بیا به دورې باندې کالي دې ټوله خراب پوستې نه وینم. اسیفه راسه د اختر مبارک. ودرې زور شوه څنګه ولې دې کالي خیرن کړي دي؟ اوس هګۍ وخوړلې اختر دې مبارک شه. زه څوک یم؟ کاري صاحب یم. ته لاس ښکاره کړه. دا څنګه لاس یې سور کړی دی. بای 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 وکړه. بای بای. چې دی نجیب تللی دی، ځي وریښتان وایي جوړوم. خانزاد صاحب ښه و وریښتانو ته تللی یم. نو بس دا دی نجیب هم پاته سو، ډاکټر صاحب هم ورک و. نو بس ما و خانزاد صاحب و ظهور لا به د خیر سره ولاړ سو. تورې میله به وکړو. څنګه خانزاد صاحب خوښه دې ده؟ او سی دې و دا د وینې تورې ته روان یم. یا به انشاءالله دورې خبرې سره وکړو. یو بل ډېر ښه د بند ځای دی، یو بل طرف دواړه داسې ورته وګورئ. وینې بیخي ښایسته ځای دی. دا یو بل طرف یې دواړه ورته کښلي دي. نو بس صرف یو دانه دیوال غواړي. خانزاد صاحب استنادي دیوال غواړي، مجبوره دي چې دیوال ورکړي. و بلکل راورسېدو. خانزاد صاحب ما خو ستا په رقم کالي کړي وو، نو په مشکل خو ته خبر وې. و نه در نه را جوړول سره واده کړی و. و راته ویول یوه جوړه مې واړو دغه دا مې واړو راته ویول وایي بله راوړه. مار سعید دا شواکه زه ورلا شانه شواکه دغه 2 چوکۍ خو مې ما بله ورځ رانیولې، خو په بلاک کې مې نه دي ویلي. بل څه شي پاته سو؟ ترموز سو او مسله به راواخلم. او خانزاد صاحب مسله بل شی ستا زما دپاره دغه دی وینې دې ته وایي د تورې یا عمري بند. دلته به د دې غاړه باندې بېشان هوار کړو. نو د سنسیټ څخه به هم خوند واخلو او په تاسو به دا بند هم ووینو. دا ما مخکې لیدلی دی در باندې، خو په هغه وخت کې داسې و چې اوبه یې خړې وې.
د بارانو اوبه وې، اوس یې نو اوبه ټولې شنې سوي دي، خو دا شیان بیا بېرته وچ سوي دي. ویې کرله دا ټوله وچ شو خان صاحب دا نیالان یې وچ. دا ولې والله دا خو څه وخت کار غواړي چې یو وارې غټ سي بیا نه خرابېږي. دا څنګه ګل دی خان صاحب؟ دغه څنګه ناولاده ګل نه دی؟ د څه شي دی دا؟ بیخي ناولاده دی. دغه ځای کې به ورته کښېنو. ماشاءالله دونه ښایسته اوبه پکښې ولاړې دي، یعنې د دې خوا تقریبا اوس خانزاد صاحب 3-4-5 میاشتې کېږي چې ولاړې دي. او تر هغه ځایه پورې وي اوبه. اوس مو سوکه باره اوس دا اوبو پارک ورسره کړی دی د دغې ساحې لاندې خو یې پارک کړی دی د بند لاندې 6 متره وایي اوبه رالوړې سوي دي. دغه دې وینې وګورئ ښه ډېرې اوبه دي. دا خو نو هغه اصلي سطحه یې هاخوا ته ده، بیا به یې وارې ورسو خانزاد صاحب. صحیح ده. دغه د بند ساحه داسې ورته وګورئ څونه اوبه پکښې ولاړې دي. دې خواته به څه شي دی وه و دغه بیخي صحیح ده نو تر دې و ټوله سره دغه کیسه ده. دا شی بیا یو څه ښه دی خانزاد صاحب، زما د موټر شی کوچنی دی، یا لمونځ موږ هم نه دی کړی، یو لمونځ به وکړو د خیره سره. خانزاد صاحب تا خو بوټونه رانیولي دي د سفر دپاره، دا دې اوبه هم موجونه ویي. او تا به داسې ولاړ سو په دې به دا بند ووینو. د ما دې پرېښو وینې ناست دی، موږ ورته چای څښه، خوراکي سم عکسونه هم نه دي اخیستي او دی هم د اختر ورځ د راوتلې د کالي یې کړي دي. ښه موږ ډېر په ده ملامت یو، ارمان چې سپوږمۍ وایي ښه خوند یې کوئ. وینې ماشاءالله د زابل ولایت د خلکو دپاره څنګه ځای دی، څنګه د اوبو پر غاړه ناست دي. دا ډېر لرې نه دی خانزاد صاحب هغه لوړه غونډۍ چې ما ورته ورځو ور به سو هغه نو که تاسې په کوم ځای کې ده هغه به زه په تاسو ووینم. ما خو مخکې څو ولاګونه پر جوړ کړي دي، خو داسې دی چې هغه وخت کې به اوبه خړې وې یا به د باران و. اوس دا ډېر وخت باران هم نه دی سوی او اوبه یې هم روڼې سوي دي. راځئ سره وینو یې. ټلیفون مې هم راخیستی دی و نو دا د وینې خانزاد صاحب خو موبایل راوکښی نو نه پوهېږم چې څه استفاده به ځینې وکړي. استفاده خو ځینې کوې خانزاد صاحب ماشاءالله. داسې ځای دی د شپې د میلې دپاره خو مې درته ویلي و. خانزاد صاحب ته مې زنګ ولی ما ورته مال راسئ نن خو غوښې ډېرې دي، هر سړی به د کور ښه غوښه راواخلي، سیخان به راوړو، بلا به دلته د اوبو پر غاړه باندې ښه کمپینګ وکړو، یعنې ښه میله به وکړو، ښه کبابونه به پاخه کړو. نو نه پیږم نه به سره ورسېږي، زه فکر کوم. دا د اوبو سطحه ته یې وګورئ، دغونه اوبه پکښې ولاړې دي. هغه ځای څخه ولاړې دي تر دغه ځایه پورې. د اوبو پر ژۍ باندې ښه یخ باد هم پر رالګېږي. نو د زابل ولایت هوا خو نسبتا کندهار ښار ته خوندوره وي، خصوصا بیا د شپې. نو اوس چې داسې دلته د اوبو پر غاړه داسې یو ښه ښایسته چمنیانو دا شیان کرل سوي وای چې داسې آزاد ځای جوړ سوی وای د ناستې دپاره. نو موږ غواړو چې سر ته پورته سو. را سره پورته کېږي خانزاد صاحب؟ هغه سر ته وځم هغه ځای ته غواړم چې ولاړ سم. او د لمبېدو نو دي خانزاد صاحب یو ورځ به پکښې لمبېږي. و ته کې لمبېدای سې، موږ خو نسو لمبېدای. د هغه ځای باندې خېټو دا تاسو په کامره کې دغه معلومېږي، داسې دا ځای معلومېږي مګر ډېر غټ. دا د راپورته کېږو د غره سر ته، نو چې هر څونه لوړ پورته سو انشاءالله بیا د هغسې ښه معلومېږي. خانزاد صاحب ښه دی، بوټونه یې په پښه دي،
ما چمپلان په پښو خو مې دي خو دغه دي دې ورتړلې ته ورته وګورې ها تسمې دغې خلاصې دي څونه ښایسته وینې خاص لکه د سمندر داسې معلومیږي ډېرې دي اوه خانزاد صاحب اوبه یې بیخي ډېرې دي و داسې ورته وګوره اوس ګورې چې امینځه اوس یې امینځه زه په تاسو ووینم دا هغه دی دا یې هغه مین نکته ده څه به لا مخته ورسو او پر دې ځای چې خانزاده یو دا نقص تر څه واخم څنګه دی دا هغه یې عمومي دی یعنې دې ځای کې اوبه بندې شوي دي او شین ځای دی دې خواته دا دی اوبه ولاړې دي تر دغه ځایو پورې د دې ځای څخه ښایسته خوند واخیسئ یو دوه دانې عکسونه مو هم پر ونیوله نور لاړ شو په خاطر د دې چې موږ چای راوړی دي چې چای یې وڅښو ځکه ټوله ورځ مو هم کار نه دی کړی او بیا داسې دی چې د خانزاد صاحب دی ډېرې ښایسته چای دی خانزاد صاحب ښه چای موږ ته راپخوي او بیا دا زما غاړه چې وینئ دا زما غاړه څنګه برېښي نه خانزاد صاحب او یو مخ د مازدیګر بیا بیخي وبرېښېده دونه ډېر صفات مې درته وکړئ اوس راته ونه وه چې موږ یې رانیسو څه وکړم و خود ماشیني ده ماشیني غاړه نو دا و د زابل ولایت د عمري د اوبو بند چې یو ډېره ښایسته منظره او بل د زابل ولایت او د سیلانیانو یې ډېره توجه را جلب کړې ده ولې چې عموما په زابل کې ښه هوا او بیا د اوبو پر غاړه خوند کوي ګوره دونه ډېر خلک دې خواته دي مخامخ پر بند باندې ډېر خلک دي دې خواته ګوره خلک ناست دي یاره ما او خانزاد بیخي په دا ګپه ګپه کې لرې راغلي خانزاد صاحب زه به دا چمپلانې وارې وتړم ښه اختر ته سر ویس هم کړله ښه پاکه مې پرېولله بېرته داسې معلومېږي لکه نوي هېڅ فرق یې نه کېږي لکه بیخي چې مې سږ کال اختر ته را رانیولي دا مو ووایه او بیا ولاړ شئ چای وڅښئ بیا نو ښه خوند کوي دا موږ ډېر لوړ راپورته شوي چې بیخي لوړه نقطه ده زما لاندې به بېرته په کراره شوځو ته به نو ډېر احتیاط کوو احتیاط کوم ځای و خانزاد صاحب دغه ځای به شوځم ګل تاریانو چې ما دا څه رقم ګل دی وینې ناولده ګل راورسېدو بېرته د خیره سره اوس نو زموږ نوبت د چای دی چې چای وڅښو سره هره به یو پیاله چای به هم سره وڅښو بانډار به هم سره وکړو ستاسو سره به هم د اختر پلانونه شریک کړو چې موږ څه کوو وی بسم الله الرحمن الرحیم دا ځای خو ښایسته ځای دی خو یو څه غوماشې لري کله کلاس بیا د غوماش د څنګه دي خانزاد صاحب چای ښه دی دوا دې څه والله نورې چای پخې کړي راکړي څه وایه هو د هغو بیا بیخي مینهوال یم یو دم یې مینهوال یا خوښېږي مو چې وینې داسې ښایسته منظرې ته ناست یا وینې دا اوازونه به تاسو اورئ